ستا لیونۍ به ستا په غېږ کې په دا رنګ مړ وي ستا لیونۍ به ستا په غېږ کې په دا رنګ مړ وي لکه د بلې لمبې خوا کې چې پتنګ مړ وي زما د مینې احساس ستا په زړه کې داسې مړ دی لکه د ښار په دوه کوڅو کې چې ملنګ مړ وي زما د مینې احساس ستا په زړه کې داسې مړ دی لکه د ښار په دوه کوڅو کې چې ملنګ مړ وي هغه سړي ته که څوک مړ وایي نو بد به کوي چې کوم سړی د پښتنې خاورې په جنګ مړ وي هغه سړي ته که څوک مړ وایي نو بد به کوي چې کوم سړی د پښتنې خاورې په جنګ مړ وي زما د قام د بې رحمۍ دا مثال بس دی که نه چې د واده په شپه زلمې په خپل پالنګ مړ وي زما د قام د بې رحمۍ دا مثال بس دی که نه چې د واده په شپه زلمې په خپل پالنګ مړ وي هغه سړي نه لوبټا او څادر دواړه تاو کړی چې کوم سړی د لوبټې څادر په ننګ مړ وي چې د حالاتو د بلې د پیغلې خواله رسي هغه عاجز به د وختونو په پارسنګ مړ وي ډېر ښه عاجز صاحب زمونږ یو ملګری دی سمیع احمدزی دا چې کوم دی نو په نیدرلینډ کې اوسېږي او ستاسو ډېر غټ مینهوال دی نو ویل چې یاره ما ته په کلام ډالې کې او زه وایي زمونږ مینه مو ته ورسولو ډېره مننه سمیر وروره او بلکل هغوی ته یې دغه شیونه ډالې وي چې غربت ورله پوره کړلې سیالۍ په کتابونو غربت ورله پوره کړلې سیالۍ په کتابونو بچو مې ځان نه واغستې پولې په کتابونو او نستي چې راله نه پرېږدي بلې په کتابونو ورېږي به مې خامخا ګلې په کتابونو یارانو چې مجبور شم او پیسې را سره نه وي ناروغه مور نه راوړم ګولې په کتابونو حقیقت دی یارانو چې مجبور شم او پیسې را سره نه وي ناروغه مور نه راوړم ګولې په کتابونو خبر یې که نه دا خلک د امن دشمنان دي خبر یې که نه دا خلک د امن دشمنان دي دا چا چې جوړې کړي دي مرغۍ په کتابونو خبر یې که نه دا خلک د امن دشمنان دي دا چا چې جوړې کړي دي مرغۍ په کتابونو او عجیزه دې ولس ته د کتاب ضرورت نشته پرتې دي بلها خاوره ځای په ځای په کتابونو ډېر ښه عاجز صاحب یو ارمان خو ستاسو پوره شو کتاب هم چاپ هغه د خیره خو یو بل ارمان ستاسو ویل چې یاره هغه د مور د عمرې خبره هم کړې وه او بس هغه مقه شانتې خبره د کوشش مې شروع کړې ده خیره چې عمره پې وکړم دا مې ارمان دی چې په خپلو پیسو یې وکړم بس دا خو به ډېره مزه وکړي لکه څنګه چې کتاب تاسو کتاب خدای پاک او دا په دغه صورت کې به زه وایم چې ډېر اسانه شي چې دا کتابونه لکه د اور په شانتې نه دی بس او چې کتابونه خرڅ شي بس مطلب او دا به غټه خبره ډېر آسان دي او ایمان ته خبرو که څوک دي یار اخري یو کلام وورو چې صاحب ډېر مهرباني والله پاک دې دغه ارمان ستاسو پوره کړي امین امین الله به پوره کوي که خیر دی بس الله پاک ما به کومې سختې تېرې کړې وې هغې بدلې مال راکوي ورځ د بلې نه ورځ زما د بلې نه بهترې الله دې راضي شي زه الفاظ نه لرم چې د الله پاک شکریا خو هېڅکله نشم ادا کولی ځکه چې خو ډېر رحیم ذات دی د ګل په پاڼه د انار تصویر چا سم جوړ کړی د ګل په پاڼه د انار تصویر چا سم جوړ کړی دا ځل زما د ښکلي یار تصویر چا سم جوړ کړی او لارو کې غوښې او په هر دیوال د وینو ساز کې او په هر دیوال د وینو ساز کې زما د جوبل خار تصویر چا سم جوړ کړی او د ګل په سپینه پاڼه دوه د وینو ساز کې پراته ستا د خالونو او رخسار تصویر چا سم جوړ کړی او د وړو سترګو او نرو وریځو په منځ کې خال د مرغۍ جاله کې د مار تصویر چا سم جوړ کړی خاورو کې ناس سترګې په لار په ځمکه کرښې راښکي ستا د عاجز د انتظار تصویر چا سم جوړ کړی